باران مه ورېږه دا دښتې غنم نه کوي پښتون په لوږه دی عادت د مړۍ غم نه کوي او د میرامشاه بازار نړېږي دوی کرکټ ته ناست دي د میرامشاه بازار نړېږي دوی کرکټ ته ناست دي بیا به هم څوک وایي پښتون جنګجو دی زغم نه کوي شتمنه خاوره یې راکړې وه خو وموبایله شتمنه خاوره یې راکړې وه خو وموبایله خدای دې په داسې ناشکرانو نور کرم نه کوي او زه داسې ژوند غواړم چې وژاړم له خلکو سره زه داسې ژوند غواړم چې وژاړم له خلکو سره زه داسې مرګ غواړم چې خلک پرې ماتم نه کوي یوازې زوړ شوم که مې زړه مات شو که وس مې بایلود یوازې زوړ شوم که مې زړه مات شو که وس مې بایلود زه څه ویل غواړم خو مرسته مې قلم نه کوي سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو یو ځل بیا زه شهاب شاداب یم او تاسو سره د پامیر ټي وي په سکرین د یوې ادبي خپرونې سره مخاطب یم منوره ولسوالۍ کې یو زما چپ طرف ته چې ناست دی تاجولي رحیمزی چې تاسو به پیژنئ اسماعیل انګار صاحب چې د شعر یو ځانګړی طرز او نوم لري او د هغې تر څنګ لاروی صاحب چې شاید تاسې نه یې اورېدلی خو نن به یې د شعر خواږه واورئ پروګرام مو ادبي دی ملګرو تاسې هم راسره تنګ نه شئ نو په سر کې سیده ځو او د انګار صاحب نه یو غزل اورو تاسې به هم واورئ او خوند ورنه واخلئ انګار صاحب مهرباني لر او بر موږ ټول یو شان پښتانه یو خو د هغه مې په پنجاب باندې دی نو جابر ریاست دی د پښتنو په وړاندې باندې یو تشدد او د هغې سره یو برعکس سلوک خو عصري او نثري خبرونه تراب صاحب خبر را تېرېږم همدومره وایم چې لوګی دي شي لمبه دي شي سور اور دي شي پنجاب لوګی دي شي لمبه دي شي سور اور دي شي پنجاب مننه صاحب لوګی دي شي لمبه دي شي سور اور دي شي پنجاب چې وسوځي ایره دي شي او سکور دي شي پنجاب مننه صاحب وایي لوګی دي شي لمبه دي شي سور اور دي شي پنجاب چې وسوځي ایره دي شي او سکور دي شي پنجاب د ټول پنجاب د خدای داسې یو تور لوګی چاپېر کړي بس ګیر چاپېر باروته کې تک تور دي شي پنجاب مننه صاحب د ټول پنجاب د خدای داسې یو تور لوګی چاپېر کړي بس ګیر چاپېر باروته کې تک تور دي شي پنجاب په سراسر پنجاب د غم داسې تندر پریوزي په سراسر پنجاب د غم داسې تندر پریوزي په ویر جړه اخته بس په هر لور دي شي پنجاب او لاروی صاحب تاسو ته ډالۍ وي چې څنګه په ډکه خوله په بېوسۍ پورې مې خاندي څنګه په ډکه خوله په بېوسۍ پورې مې خاندي مننه صاحب رحیمزی صاحب وایي چې څنګه په ډکه خوله په بېوسۍ پورې مې خاندي زما غوندې د هر زورواکي کور دي شي پنجاب آمین 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 مننه صاحب وایي چې څنګه په ډکه خوله په بېوسۍ پورې مې خاندي زما غوندې د هر زورواکي کور دي شي پنجاب د سرو وینو سیلاب د داسې سرو وینو کې ډوب کړي د سرو وینو سیلاب د داسې سرو وینو کې ډوب کړي په سرو وینو لړلی تر لاهور دي شي پنجاب آمین آمین د سرو وینو سیلاب د داسې سرو وینو کې ډوب کړي په سرو وینو لړلی تر لاهور دي شي پنجاب انګاره تر قیامته چې نوم د نقشې وځي د ځمکې پر مخ داسې رانه سکور دي شي پنجاب منظر صاحب وایي چې بیا زړه کې نری نری ارمان غوندې پیدا کړي چې بیا زړه کې نری نری ارمان غوندې پیدا کړي خالق دی که نه بل دی د جانان غوندې پیدا کړي زما هم مجبوري ده یا دې ما ته غاړه کیږدي او یا دې ما ته بله څوک د ځان غوندې پیدا کړي مونږ هسې د دې خاورې عظمت نه ستایو نغمو کې مونږ هسې د دې خاورې عظمت نه ستایو نغمو کې پنجاب خو دې زه یو د باچا خان غوندې پیدا کړي ډېره زیاته مننه انګار صاحب اوس به نو د رحیمزي څخه یو غزل واورو له هغې وروسته به بیا هم بنډار مخته وړو زه به یې ماړګوت څه ته ویم چې درانه درنو او سپک په سپکو پسې منډې وهي درانه درنو او سپک په سپکو پسې منډې وهي دا ځینې ورک خلک په ورکو پسې منډې وهي درانه درنو او سپک په سپکو پسې منډې وهي دا ځینې ورک خلک په ورکو پسې منډې وهي زه وایم لویه د زما په مینه پوهه به شي زه وایم لویه د زما په مینه پوهه به شي هغه قمق له لا نانځکو پسې منډې وهي مننه وایي زه وایم لویه د زما په مینه پوهه به شي هغه قمق له لا نانځکو پسې منډې وهي دا بعضې چاپلوسان دې په رسۍ زوړ نه شي لاروی صاحب دا بعضې چاپلوسان دې په رسۍ زوړ نه شي څوک چې خانانو او ملکو پسې منډې وهي او چېرته څه ونه کړي ویرېږمه په ما او په ځان چیرته څه ونه کړي ویرېږمه په ما او په ځان زړه مې راتمړی مې نازکو پسې منډې وهي او جنګ د حل لار نه ده خبره په خبره کیږي جنګ د حل لار نه ده خبره په خبره کیږي نو پښتانه ولې ټوپکو پسې منډې وهي جنګ د حل لار نه ده خبره په خبره کیږي نو پښتانه ولې ټوپکو پسې منډې وهي ژر به لحد کې بندیوان شي رحیمزی مامونده
ژر به لاحت کې بندیوان شي رحیمزی مامون دا څوک چې ښایسته سپینو پوټکو پسې منډې وهي. ډېره زیاته مننه رحیمزی صاحب او ستا د خوږ غزل نه چې راپېرزو دي کو وایي ته کښېنه په ارمان زما نسکوره نو بیا ګوره ته کښېنه په ارمان زما نسکوره نو بیا ګوره نامه خو زما واخله لږ په زوره نو بیا ګوره او زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده زه تا ته دې څوک ووایي بې موره نو بیا ګوره او جامې ترېنه وباسم ستا عزت سره چې چیړي جامې ترېنه وباسم ستا عزت سره چې چیړي یو ځل خو راته ووایه چې وروره نو بیا ګوره او ابۍ مې پښتنه د لوپټه به در په سر کړي ابۍ مې پښتنه د لوپټه به در په سر کړي زما سره خو لاړه شه تر کوره نو بیا ګوره او خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي بس ته د خولې نه وباسه چې نوره نو بیا ګوره. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو. نو اوس به هم د لاروي صاحب نه غزل اورو. لاروي صاحب اوس ستړی مه شئ او مهرباني په مینه دې اورو. ډېره مننه. اول خو ستاسو د چینل نه چې په خپله پرده باندې زما غوندې یو خړ پړ انسان ومانه ډېره مننه کوم. یو څو بیتونه دي چې مې جام د لاسه لر کړ شوم له سره بې نشې چې مې جام د لاسه لر کړ شوم له سره بې نشې څه سرور د ژوندون راکړه مازدیګره بې نشې حجره د ادم خان دې بې چیلمه چېرته نشي حجره د ادم خان دې بې چیلمه چېرته نشي یو څو زلمي راغلي له خیبره بې نشې او دا پیر ډېر زورور دی سړی هسې توبهګار کي دا پیر ډېر زورور دی سړی هسې توبهګار کړي کالام ته به راځمه پېښوره بې نشې او حالاتو د دې دور دا دستور ځان سره راوړو حالاتو د دې دور دا دستور ځان سره راوړو اختره تېروم د بې دلبره بې نشې او دیدن د یار د سترګو په رښتیا آب کوثر دی دیدن د یار د سترګو په رښتیا آب کوثر دی بدبخته لاروی دی له کوثره بې نشې. خیرې چې راپسې ستا له خولګۍ کېږي قسم دی خیرې چې راپسې ستا له خولګۍ کېږي قسم دی څه چل به خامخا مې په ځوانۍ کېږي قسم دی ساقي کوه تلوار ډک ډک خمان راباندې وسکه ساقي کوه تلوار ډک ډک خمان راباندې وسکه سوچ چرته مې په دې یوه پیالۍ کېږي قسم دی او په دې کور کې پیریان دي نه پوهېږم که بل څه په دې کور کې پیریان دي نه پوهېږم که بل څه همیش په ما ګزار له دې بلۍ کېږي قسم دی ما زړه دی پرې بایللی د هغې په زړه پوهېږم ما زړه دی پرې بایللی د هغې په زړه پوهېږم چې مینې ته زړه هم د دې جینۍ کېږي قسم دی د دوی دا د غرور محل په مونږ رانسکور نشي د دوی دا د غرور محل په مونږ رانسکور نشي څه کرکه مې له دې دنګې ماڼۍ کېږي قسم دی د دوی دا د غرور محل په مونږ رانسکور نشي څه کرکه مې له دې دنګې ماڼۍ کېږي قسم دی په خپله خوښه هېڅوک جانان نه پرېږدي انګاره خو بعضې کار د مجبورۍ کېږي قسم دی. نو انګار صاحب دغه خوږ غزل هم زما له خولې واورو اوس بیا د انګار صاحب له خولې واورو. چا خبر کړې ده چې تا باندې غزل جوړوي غزل جوړوي لاروي صاحب وایي چا خبر کړې ده چې تا باندې غزل جوړوي نو ځکه خو سات په سات شیشې له ځي وربل مننه صاحب چا خبر کړې ده چې تا باندې غزل جوړوي ځکه خو سات په سات شیشې له ځي وربل جوړوي د چا د مرګ تصمیم خو بیا نیسي قاتله پیغله د چا د مرګ تصمیم خو بیا نیسي قاتله پیغله مننه صاحب وایي د چا د مرګ تصمیم خو بیا نیسي قاتله پیغله شونډې یې سرې کړلې او سترګو له کجل جوړوي او تورو جامو کې چې شاداب جانه وایي تورو جامو کې چې بلې توار په وار راخیږي مننه صاحب وایي تورو جامو کې چې بلې توار په وار راخیږي زما سېزلو ته بانه ګوري او چل جوړوي او د بڼو څوکې یې څه داسې تېرې کړي دي چې رحیمزی صاحب مننه صاحب وایي د بڼو څوکې یې څه داسې تېرې کړي دي چې لکه جګړې ته چې تېره غشي مغول جوړوي د بڼو څوکې یې څه داسې تېرې کړي دي چې لکه جګړې ته چې تېره غشي مغول جوړوي او هېڅ سر ته نه رسي انګاره خامخا پرېوځي لاروی صاحب مننه صاحب وایي هېڅ سر ته نه رسي انګاره خامخا پرېوځي څوک چې د سیند د نرمو شګو نه محل جوړوي چا خبر کړی ده چې تا باندې غزل جوړوي نو ځکه خو سات په سات شیشې له ځي وربل جوړوي مننه صاحب. شاداب صاحب یو شعر دی وایي ته د چا دلبر کشي خبر بشي لږ تکراري به هم وایي دلبر کشي خبر بشي ته د چا دلبر کشي خبر بشي ای کمکی ستر کشي خبر بشي ځان په کونړي سیند به لاهو کړمه
ځان په کونړي سیند به لاهو کړم ما نه مرور کشي خبر بشي خانه له بړستنې نه وطن ساتي خانه له بړستنې نه وطن ساتي خانه تا عسکر کشي خبر بشي او ستا به احترام کړم ستا نوکر به یم مهرباني ستا به احترام کړم ستا نوکر به یم چیرته مې خو سر کشي خبر بشي مهرباني ستا به احترام کړم ستا نوکر به یم چیرته مې خو سر کشي خبر بشي دومره مې کلام کمزوره مه ګڼه دومره مې کلام کمزوره مه ګڼه پوی پرې سراسر کشي خبر بشي غم به رحیمزی مامونده وویني مسافرونو ته یې ډالۍ وایي غم به رحیمزی مامونده وویني لږ وخت مسافر کشي خبر بشي مهرباني ډېره زیاته مننه رحیمزی صاحب غزل مومن وایي چې هره جمعه په سپینو هورو څه ارشاد کومه هره جمعه په سپینو هورو څه ارشاد کومه نن به خبره په زخمي هیواد کومه او زه بوسه غواړم د ښار په څلور لارې کې هم زه بوسه غواړم د ښار په څلور لارې کې هم ما د ګلرنګو خواته مه بوځئ فساد کوم او ما په ډیوه کې زهر واچول د تیلو په ځای ما په ډیوه کې زهر واچول د تیلو په ځای د دې کوټې په خاموشۍ باندې جهاد کوم ما په ډیوه کې زهر واچول د تیلو په ځای د دې کوټې په خاموشۍ باندې جهاد کوم که زلمو جګ نکړو بیرغ د خپلواکۍ غزله زه د دې قام په جینکیو اعتماد کوم ډېره زیاته مننه رحیمزی صاحب نو اوس به راته لاروی صاحب ته به ورشو له هغه نه به یو غزل واورو ستا په لټون یمه پیدا به دې کړم ستا په لټون یمه پیدا به دې کړم که زما نه یې خو زما به دې کړم د هجر شپه لکه اتلس کاله دومره اوږده یې خو سبا به دې کړم د هجر شپه مهرباني د هجر شپه لکه اتلس کاله دومره اوږده یې خو سبا به دې کړم خوب کې مې راغله ښاپیرۍ ویلې ګونګې خو زه مړه ګویا به دې کړم او ستا په اذان رانه یار مه بېلوه یار مه بېلوه د سهار لمونځه خو ادا به دې کړم مهرباني ستا په اذان رانه یار مه بېلوه د سهار لمونځه خو ادا به دې کړم او ماشومه یاره که په مخه راغلې دومره دې ښکل کړم په ژړا به دې کړم ماشومه یاره که په مخه راغلې دومره دې ښکل کړم په ژړا به دې کړم او که مې د غم له غمه سکې لاروې داسې نشه یم په نڅا به دې ډېره زیاته مننه لاروی صاحب له خوږ غزل دې وایي چې څنګه دی د 2 روپو نه دی څنګه دی د 2 روپو نه دی ژوند بیخي بدرنګه دی د 2 روپو نه دی فکر دې ملنګه په لکونو روپو ورځي کار چې دی ملنګه دی د 2 روپو نه دی او څه غټو لونګۍ په سر کړې پښتو وایي مړه بې فرهنګه دی د 2 روپو نه دی او چپ چټي د خپل قام صفتونه راته مکړه پیل یې چې له جنګه دی د 2 روپو نه دی او دې مشر په خپل وطن څو ځله سودا کړې څومره ډېر بې ننګه دی د 2 روپو نه دی مسته موسیقي په ذات کې نشي جوړولی سپین مړوند بې شرنګه دی د 2 روپو نه دی او تیر ماښام یو ښکلي راته وویل صمیمه دم دې بې قلنګه دی د 2 روپو نه دی ښه غریبي مې په ځان تېره کړله ستا د زنځیر سودا مې نه ده کړې مننه صاحب ښه غریبي مې په ځان تېره کړله ستا د زنځیر سودا مې نه ده کړې بس ته ګواه اوسه د زړونو پاچا چې د ضمیر سودا مې نه ده کړې مننه صاحب شعر ته غزل ته راګرځمه څه په دې ډول دی چې لږ انتقاد ورپکې موجود دی ما مخکې مو ویل چې بعضې ملګري دې ځان ته نه اړوي ستاسو د مینې او د تندې د خړوبولو لپاره به دومره ووایم چې د لښکر د سر امیر د سړي دغسې وي بیا د نیمګړي خوب تعبیر د سړي دغسې وي چې د لښکر د سر امیر د سړي دغسې وي بیا د نیمګړي خوب تعبیر د سړي دغسې وي هیڅ یو مرید تر لا مرتبې نه رسېږي په عقیده باندې چې پیر د سړي دغسې وي مننه صاحب هیڅ یو مرید تر لا مرتبې نه رسېږي په عقیده باندې چې پیر د سړي دغسې وي او تل هغه قام د غلامۍ د غږه نه خلاصېږي لاروی صاحب تل هغه قام د غلامۍ د غږه نه خلاصېږي پروت چې په لاسو کې زنځیر د سړي دغسې وي تل هغه قام د غلامۍ د غږه نه خلاصېږي پروت چې په لاسو کې زنځیر د سړي دغسې وي پښتون ولس کې زندګي به ګرانه نه وي ورته رحیمزی صاحب مننه صاحب پښتون ولس کې زندګي به ګرانه نه وي ورته یو چې غریب وي شاده وه
یو چې غریب وي بل تقدیر د سړي دغسې وي. مننه صاحب. پښتون ولس کې زندګي به ګرانه نه وي ورته یو چې غریب وي بل تقدیر د سړي دغسې وي او د نیکۍ تمه د هغې سړي نه ده پکار. رحیمزی صاحب وایي د نیکۍ تمه د هغې سړي نه ده پکار. بس د نیکۍ تمه د هغې سړي نه ده پکار چې اراده وجدان ضمیر د سړي دغسې وي. او یو دوه ملګري مسافر دي چې ډېر ملګري مسافر ټول مسافر ته یې ډالۍ خو ابراهیم خوري ته او سراج وصال ته وایي چې د نیکۍ تمه د هغې سړي نه ده پکار چې اراده وجدان ضمیر د سړي دغسې وي او هغې وطن کې بیا منسوله څنګه راشي. هغې وطن کې مننه شاداب وایي چې هغې وطن کې بیا منسوله څنګه راشي بس چې مولا پاچا وزیر د سړي دغسې وي. هغې وطن کې بیا منسوله څنګه راشي بس چې مولا پاچا وزیر د سړي دغسې وي. په خوله خندا ور لانګار مامون له کمې راوړم. په خوله خندا ور لانګار مامون له کمې راوړم. خفګان کې وتی هر تصویر د سړي دغسې وي چې د لښکر د سره میر د سړي دغسې وي نو بیا د نیمګړي خوب تعبیر د سړي دغسې وي. ډېره زیاته مننه انګار صاحب وایي چې خدایا رحم وکړې ته په حال زما د خاورې یا خدایا رحم وکړې ته په حال زما د خاورې بیخي لیدلی نه شمه زوال زما د خاورې او حیران نیمه نړۍ کې هم غریب زما وطن دی. حیران نیمه نړۍ کې هم غریب زما وطن دی خرڅېږي هم په لوړه بیه لال زما د خاورې او 50,000 زلمي ترې صدقه لکه شاداب شه یو پیدا دي شي یو څوک لکه خوشحال زما د خاورې. هغه ګل دې د وربل هغه ګل دې د وربل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل ته پانی ز پانی هر فانی دې په دنیا کې ته فانی ز فانی هر فانی دې په دنیا کې بقا نشته ازل بقا نشته ازل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل ستا د کلي په کوڅو کې اخري دیدن د پاره ستا د کلي په کوڅو کې اخري دیدن د پاره هر خواته مې کتل هر خواته مې کتل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل نه د چا سپین بدن زخمی دی د چا لاس کې زولنې دی د چا سپین بدن زخمی دی د چا لاس کې زولنې دی دا قصې دي د کابل دا قصې دي د کابل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل وبخا د فکر ټاله او چې مې فکر تا ته نه وبخا د فکر ټاله او چې مې فکر تا ته نه د چا خیال کې مې ځنګل د چا خیال کې مې ځنګل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل آخري شعر دی
هغه سترګې لارویه اوس له اوښکو ډکې ښکاري هغه سترګې لارویه اوس له اوښکو ډکې ښکاري چې له ورا به یې خندل چې له ورا به یې خندل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل اوس بدل شلو بدل اوس بدل شلو بدل هغه ګل دې د وربل. ډېره مننه. ملګرو ما مخکې په لاره چې را روان وو رحیمزي صاحب ته مې یادونه وکړه چې لاروی صاحب د ټالۍ والا ترنم کوي. هغه بعضې روایتي خبره خلک کوي چې وایي د ترنم په ټال مې وزنګول نو هغه د ټال زنګول دې ته وایي. ډېره زیاته مننه لاروی صاحب ستا له خوږ انتخاب له خوږ طرز او له خوږ غږ څخه. درنو ملګرو په دې وروستي بیت به موږ ته اجازه راکوي وایي چې سحرونه مو خپاره شه د اذان له هره تاله سحرونه مو خپاره شه د اذان له هره تاله د کونړ لاله زارونو مشی مشی بې جماله. تر بیا چې زه شهاب شاداب د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.